نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ په موکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته. سویل شاهین وایي سولې ته د رسیدو لپاره د اشرف غني واک پرېږدي. هغه ویلي موږ په افغانستان کې د قدرت انحصار نه منو او په وینا یې تر څو چې اشرف غني له واکه لیري او یو نوی حکومت نه وي رامنځته شوی سولې ته رسیدل ناممکن دي. بلخوا ولسمشر غني په وار ویلي وسلوال طالبان سوله نه غواړي او په وینا یې پلان یې جوړ کړی له 3 نه تر 6 میاشتو به یې سخت وځاپي. هغه امنیتي ځواکونو ته هم ډاډ ورکړی چې څه ډول امکانات او ملاتړ غواړي ورته یې برابروي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې د افغانستان د 90 سلنه سرحدونو د نیولو لپاره یې کړې وه. دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان د طالبانو تر پرونیو ادعا وروسته نن د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې دغه ادعا دروغ بللې ده. کله یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل روان دي، په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د کلیدي سرحدي دروازو ترڅنګ د افغانستان پر ځینو برخو ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستي جنرال مارک میلي تر چهارشنبه ویلي وو وسلوال طالبانو د 420 ولسوالیو د مرکزونو له ډلې تقریبا پر نیمایي هغه ولکه ټینګه کړې ده. خو د افغانستان حکومتي چارواکو په وار ویلي دوی د وسلوالو طالبانو پر ضد د روانې جګړې له کبله ګڼې ولسوالۍ بیرته نیولې دي او طالبان وایي د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو یو پلاوی د امریکا، اروپایي ټولنې، جرمني، برټانیا، فرانسې، نروې، د ناټو ملکي استازي، یوناما او د قطر استازو سره غونډه کړې. د آنلاین غونډې کوربتوب د ایټالیا ځانګړي استازي جیا کړای او پکې د افغانستان پر روان وضعیت، سولې پروسې، د طالب بندیانو پر ازادۍ، له تور نوملړه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې شوې. د غونډه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي د سولې په اړه د دوی په پالیسۍ کې بدلون نه دی راغلی او دا ډله غواړي چې د افغانستان مسله د خبرو له لارې حل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم وایي د غونډې ته وینا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ویلي دا ډله د واک انحصار نه غواړي او ټول افغانان باید د خپل هیواد په امنیت او سوکالۍ کې ونډه واخلي. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چاره.